بیا د دین امري د خیرات اډو کې به ماړي کې ونه خلیا په پاپړ خوري پنجې به زبنه سالاړه شي په بوکی کې په دین باندې باغه څوک مري چې هغه د دین لپاره قرباني ورکړي ده دین حفاظت وکا اول ارټیکل دا دی سړی کزان ته په دین بخا پکېږي کور دی آباد دی جماعت دی بیکار دی او ته نه خپه کېږي ته سړی نه یا مثلا د پیغمبر په ذات باندې حمله وشوله قرآن ته چا سپکه خبره وکړله ګیري ته چا سپکه خبره وکړله یعنی یو حمله په دین باندې وشوله او ستا غیرت او ستا جذبه نه راولاړېږي سوچ وکړه ته بیکاره سړی ستا نه څوک ډاډه نه کوي کم چې د تپوس خبره وه او تعالی په کار وغه خطاونه وکړله د مذهب کتابونه لیکي ځان ته چې سړی وي انت حرز دینک د دین حفاظت وکړه د دین حفاظت څوک کوي ټیکاداران شته دی که نه مولان اب مړه کېږي که نه او بیا چې کله شهید شي شیخ حسن جان پشان ده وایي دا یې غوښتل او ده به خبرې کولې تا څوک ولې وژني نه وني ته خو به یا د دین امري د خیرات اډو کې به دې ماړه کې ونه خلي یا به پاپړ خوري پنجې به یې زبنه سالاړه شي په بوکي کې په دین باندې باغه څوک مري چې هغه د دین لپاره قرباني ورکړې ده نو د سړیتوب دعوه کې سړی که ځان ته وی بې حقي د حدیثو کتابونه لیکي انت حرز دینکه په دین باندې خفه شه د دین ترقي کې وشو خوشحاله شه الله